په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د توپیري سیاستونو او همداراز د ښځو د حقونو او ازادیو خلاف د طالبانو د محدودیتونو په اړه د غبرګونونو په دوام په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا میري د سعودي عربستان په ګډون یو شمېر اسلامي هیوادونو له استازو سره د کتنې خبر ورکړی او ویلي دي چې په دغو کتنو کې د اسلامي هیوادونو لپاره د افغان ښځو او نجونو د سختو ځپلو د خطرناکو پایلو په هکله پراخ ګډ نظر موجود دی. هغې په یوه ټویټ کې لیکلي چې د افغان ښځو او نجونو سخت ځپل به د اسلامي هیوادونو لپاره خطرناکې پایلې ولري. میرمن امیري ټینګار کړی چې د طالبانو د ځپلو سیاست باید عادي ونه ګڼل شي او نړۍ باید د افغان ښځو او نجونو ترڅنګ ودرېږي. افغان میرمنې د طالبانو لخوا د خپلو حقونو او ازادیو د محدودیتونو دوام ډیر د اندېښنې وړ بولي. نگران خیلی زیاد هستیم دیگه. قبلا کار میکنیم ولی کار دادن نمیکنیم دیگه. زندگی هم درست نیست، زندگی هم خیلی وضعیت خراب است. خدا نکنه که وضعیت افغانستان خوب شود، زندگی ما هم خوب شود. وضعیت افغانستان خراب است، اینجا زنها کار کردن نمیتونن. رفتیم ایران ردیمر شدیم، پس اینجا بیکاری است. امیدوار هستیم زودتر افغانستان خوب شود، وضعیتش خوب شود. ما غریبان هم جای نداریم بشینیم. د ښځو د حقونو فعالان وایي چې طالبان نه یوازې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه نه کموي بلکې د هرې ورځې په تېرېدو دا محدودیتونه لا زیاتوي. هر نیرویی که مسلط در یک جامعه باشد تا زمانی که حقوق اتباع خود را رعایت نکنه بر رسمیت شناختن چنین یک نیرو مشکل آسا هست. د افغان میرمنو پر وړاندې د طالبانو د محدودیتونو د پراختیا په اړه اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوي چې تېره ورځ طالبانو د ټولو سینګارتونونو فعالیت ودراوه او کابو 80,000 سینګار کوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې.